د 10 خطرناکو مرضونو ویکسین لګوي. محکمه صحت او ضلع انتظامی ولس نه د مهم د کامیابی اپیل کړی دی. تفصیل د اقبال حسین اقبال په دې رپورټ کې. په کوزه او په منځنۍ کورمه کې به تر 2 کلونو پورې تقریبا 19,000 ماشومانانو ته د 10 مرضونو ویکسین لګول کیږي چې پکې ناری رنز، خسره، شنه ټوخلي، ستره تبه، تور زیړی او د نور مرضونو ویکسین شامل دي. د ماشومانانو دغه مرضونو ختمېدو مهم به د روانې میاشتې د 11 نیټې نه تر 28 جون پورې روان وي. په دې لړ کې د کوزې او منځنۍ کورمې اسسټنټ کمشنر فضل ودود صافي په دفتر کې یوې غونډې برمهال ډسټرکټ ایډیشنل سرجن لویر سنټر کوروم ډاکټر عنایت الله او اسسټنټ کمشنر فضل ودود صافي میډیا ته وویل چې محکمه صحت هلې ځلې کوي چې ماشومانان دغه خطرناکو مرضونو نه محفوظ وساتلی شي. دوی وویل چې د پولیو مرض مخنیوي څاڅکو ورکولو کې د سیمې ولس د محکمه صحت سره پوره مرسته کوي. همدغه وجه ده چې د 2012 نه تر دې دمه په ضلع کوروم کې د پولیو یو مریض هم مخې ته نه دی راغلی. د دوی وینا وه چې انشاءالله د پولیو مهم په شان به د دغو 10 مرضونو ختمېدو په لړ کې به هم د کورمې قبایل محکمه صحت سره پوره مرستې کوي. خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ضلعي ایډیشنل سرجن ډاکټر عنایت الله او اسسټنټ کمشنر فضل ودود صافي څه داسې وویل. او دا نننۍ میټینګ دا زمونږ و میډیا بریفینګ دا د دې کمپین یو حصہ وه چې مونږ به د لوکل میډیا نیشنل میډیا ټول راغونډو او دیو ته به دا میسج ورکو او د دیو په تعاون سره به مونږ دا 12 ورځې کمپین په لوور اینډ سنټر کورم کې چې پاغي کې به تقریبا مونږه 19,000 ماشومان کور کو. ان شاء الله زموږ امید دی چې هغه ته 100% مونږ رسیږو. ډیره مننه، شکریا. زما د سنټرل کورم ټولو عوامو ته مشران کشران او څومره چې قابل قدر علما وغیره دي هغوی ته دا زما اپیل دی چې په دې کمپین کې چې کوم دی زمونږ د هیلث سټاف سره برپور تعاون وکړي. په غونډه کې د محکمه صحت چارواکو او ایسی لویر سنټرل کوروم صحافیانو ته خواست وکړو چې دوی د دغه مهم کامیابېدو لپاره خپل کردار ترسره کړي. کیمرامین محمد باسط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، صدا ضلع کوروم.